ماڼۍ والا دلته لږ څه حالت بدل شوی ښاغلی اراده موږ هیڅکله ونه شو کړی د هېواد د پرمختګ مخه ونیسو ملت هوښیار شوی ګټه ترې نه شو اخیستلی په سیمه کې موږ کوچنیو دولتو ته اړتیا لرو رښتیا وایې تر څو چې هغوی په دې خبره پوهیږي موږ 100 کاله خپل کار ته دوام ورکولی شو رښتیا وایې موږ کلونه همدا کار کړی هغوی مو د خپلواکۍ اتلانو په څېر ټولې نړۍ ته ښکاره کړل خو پایله مو ترلاسه نه کړه زه خپله د سازمان کمپونو ته تلم او مرسته مې کوله هر ځای کې زموږ کارم داسې سخت شوی ښاغلی اراده خلکو ویل چې کایامینیک سازمان نه لري څنګه به یې نه لرم هغه ټول سازمانونه چې د هېواد کې جوړ شوي دي تیوري لیکونکی زه یم ښاغلو کیڼ اړخي څومره سازمانونه چې دي د پلانونو په پای کې هرومرو زما لاسلیک شته دا چې د کیڼ اړخي سازمانونو اداره د توپال نه واخلو د 3 ځوانانو د وژنې فکر هم ماور کړی و دینیز او ماهر دواړه موږ ته ډېر نږدې ملګري ول او په دې ټول پوهیږي تاسو له کار پرته د بل څه په اړه خبرې نشئ کولی کایا هیجاني سړی دی د هیجاني خبرې او د لاس په وسیله د خلکو پوهول ډېر خوښیږي تاسو یې بده مه منئ هیجاني یم ځکه چې هیله مند یم هیله مې تل پوره کړې او وروسته له دې هم پوره کوم که څه هم په دې ورځو کې لږ ستونزه شته کارونه ډېر ګواښونکي شوي کله کله دا فکر کوم چې دولت به څه پلان لري کارونه مې داسې پیلوم زه هم د تور لیست په سر کې یم سبا بله ورځ به مې ونیسي خپلو خبریالانو ملګرو سره مې له همدا اوسنۍ اړیکه نیولې به مې ویل اوازه خپره کړئ چې دا سړی د نړۍ په کچه یو نام تجاره دی زموږ د لویدیځ ملګري ته یوازې نه پرېږدي اندېښنه مه کوه که اړتیا شوه د پخواني ولسمشر په لاس به درته لیک هم ولیکو ها امر صاحب خواړه خوري لاړ به شو یو څه خواړه به ورته چمتو کړو د دې ځای خواړه به ډېره لوړه بیه ولري لاندې یو عادي رستورانت شته هلته به یې بوځو که نه که په نصیب کې وي هلته به هم ډېر زر لاړ شي یوه ورځ به تقدیر دوی هلته هم راولي هله راځه نه پوهېږم اوس ولې داسې لاس تر زنې ناست یو له ما پرته بل هېڅوک هم هڅه نه کوي کایا جانه ته ښه یې حلال دی وي حلال دی وي لکه چا درته نه دی ویلي چې مړی دی خوله کې به خبرې مه کوه د ډوډۍ خوړلو په آدابو نه پوهېږې څنګه اوهو څوک راغلي دي راځئ کښېنئ یو څه به وخورو نه ستاسې خواړه موږ ته ښه نه دي ستاسې د خولې خوند به هم خراب کړو اوس چې ښاغلي کایا خبرې پیل کړې موږ هم نه مزاحم کېږو یو دوه خبرې کوم بیرته ځم خو موږ دا ښاغلی نه پیژنو زه به یې در وپېژنم نجیب امیر دی زموږ د امنیتي تشکیلاتو د سترګو تور دی ستاسې خلک یو متل لري چې تورې سترګې زر د نظره کېږي خوشحاله شوم تر اوسه مو سم نه یم پېژندلی دومره زر مه خوشحاله کېږئ وګوره بې پلاره او بې موره پاتې دي خو بې روزي نه دي پاتې دوی مې په کوڅه کې پیدا کړل د سړی هوا له امله لړزېدل د هر چا په مخ یوه دروازه خلاصیږي البته له ما پرته شکایت کول تا سره ښه نه ښکاري ځوانه د حق په بنده هیڅکله ظلم نه کیږي یوازې بنده په خپل ځان ظلم کوي که غواړې چې خپل درد دې تا ونه سوځوي نو له حق نه مه ناهیلې کېږه د حق پیروي وکړه او صبر وکړه د حضرت یعقوب کیسه دی هیڅ نه ده اورېدلې اورېدلې مې ده خو د دې لپاره چې ښه پوه شم غواړم له تانه هم واورم یوسف دې په کانان کې ورک یوسف به پیدا شي خو کانان نه پیدا کیږي خانو دا حضرت یوسف چیرته پیدا کیږي او بیا چیرته ورکیږي داسې پوښتنه کوي چې ځواب یې هیڅ نشي زغملی د حقیقت
هره خبره ترخه وي. سمه ده وبه زغمم تو خو یو ځل راته ووایه که نه. یعقوب علیه السلام خپل زوی ورک کړی و. ورونو ته یې د حضرت یوسف ښکلا د زغملو وړ نه وه، ځکه یې سا کې وغورځوه. غلط فکر مه کوه، هغوی هم د پیغمبر زامن ول. ښه حضرت یعقوب یوه شیبه هم خپله هیله له لاسه ورنه کړه. تل به یې دعا کوله. له ډېرې ژړا یې سترګې ړندې شوې. دا ځل یې وویل د یوسف بوی راته راځي، د یوسف بوی راځي. آخر خلکو ویل چې دی لیونی شوی دی، خو هغه هیله له لاسه ورنه کړه. ته یوازې راته دا ووایه آخر یو بل ته ورسېدل که نه؟ دومره دعا او دومره اوښکې بې ځوابه پاتې کیږي که پای کې یو ځای کېدل نه وای. یعقوب علیه السلام به ولې دومره اوښکې بې ځایه تویولې؟ ووایه زویه. د هر یوسف او یعقوب کیسه خو یو څیر نه وي که نه؟ د حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف په څیر کېدل سخته ده. د هغوی مینه جلا به، بیخي جلا، خو که د هغوی په لاره هم ووسو نو ډېره ښه ده. پوه شوې؟ زه هم هڅه کوم چې پوه شم. دا انځور خو به مو په یاد وي. قسم کوم په دې هیواد کې بیا چاته اجازه نه ورکوم چې داسې انځورونه واخلي. سمه ده، خو دا خبره موږ پورې څه اړه لري نجیبه مېره؟ خو زما زړه راته وایي چې ډېره تاسې پورې اړه لري. ښکاري چې د زړه نظم مو خراب شوی دی. ما ته وګوره، د نظم خرابونکو په سر کې خو ستاسې په څېر واړه موجودات وي. خپله واړه یې خو ډېر زر د خلکو زړه بدوي. مونږ مو هم هر ګام څارو، باید په خپلو کارونو پام وکړي. مونږ دلته راغلي یو چې خپلو میلمانو سره په یوازې توګه خواړه وخورو. دا څه بې ادبي ده. پوهېږو چې ستاسې میلمانه څوک دي. ان له لبنان نه یې دلته تشریف راوړی دی. خبرې دې بې خونده دي نجیبه. تاسې خو د ټول هیواد خوند بې خونده کړی. کاش ارامه او هوښیار وئ او لومړي وزیرانو باندې مو طبي عملیات نه وای کړي. د سازمانونو په جوړولو کې مو لاس نه درلودلی. د هیواد تنکیو ځوانانو ته مو د یوې ښځې په وسیله دوکه نه وای ورکړې. دا سړی څه وایي؟ چټیات وایي ښاغلی اراده له دې ځایه لاړ شه نجیبه. خو دا ځای د ټولو په مخ خلاص دی. وګوره ما هم خپله مینو درته وویله، له دې ځایه پیل کړئ. ته داسې ځایونو کې کار نه لرې، څنګه یې دلته دننه اجازه درکړه؟ ډېر شکر چې ځای نه لرم. خپل کور لپاره یو 2 مړۍ حلاله ډوډۍ د تندي په خولو وګټم. په هغو پیسو نه دلته څه خوړلی شم او نه هم څه څکلی شم. او هو فکر کوم تاسې سره زما شمېره نشته ښاغلی کوبیله. کیدای شي اړتیا ورته پیدا کړي. کیدای شي ما سره ستاسې لپاره کوم مهم شی وي. معامله به سره وکړو. مننه کوم، د اړتیا په وخت کې به اړیکه ونیسم. ښه نو موږ نور ځو. ورځه ورځه. او هو خدای دې وکړي چې استانبول مو خوښ شوی وي. دې منظرو ته ښه وګورئ. د تلو په وخت کې به بیا د استانبول د سیند منظره یادوئ. راځه چې ځو ممدوحه. امر صاحب دا لاس دې راکړه چې ښکلې صبر وکړه ممدوحه، څه کوې؟ بل ځل زه ستاسې خبرې ثبتوم. دا چې تېروتنې څنګه ورته وښیو، که خبرې مو ثبته او خرڅې کړم ډېره ګټه به وکړم. دا خبرې پرېږده ممدوحه، په دې اړه فکر وکړه چې انصار څنګه ترې واخلو. والله تاسې به د هغه کار لپاره هم پلان جوړ کړی وي.
بسنه کوي چې موږ ته ووایي. سمه ده راځه چې لاړ شو. دې کار ته وګوره رذالت دی. یو عادي مامور موږ ته ګواښ کوي. اشتیا مې خرابه شوه. زموږ په څېر انسانانو باندې څنګه تور ولګوه. داسې ښکاري چې په دې هېواد کې ستاسې ارزښت او صلاحیت ختم شوی ملګرو. سمه ده موږ به هم له دې وروسته د ځان لپاره نوي کاري همکاران پیدا کړو. ولې داسې وایي ښاغلو؟ دا څنګه خبره ده؟ هغه سړي ستاسې ټول غلط کارونه په ډاګه کړل. د ټولو خولې وتړل شوې. اوس خو یې هم دومره وویل خو کېدای شي چې په ډېره خبرو پوه شي. لږ وخت وروسته به تاسې هم د نورو په څېر زندان ته واچوي. زموږ یو پخوانی متل دی، غشی د مخته تګ لپاره لومړی باید شاته کش شي. بیخي هم داسې ده له طوفان نه مخکې چوپتیا وي. په 2011 کال کې بیا موږ وګورئ دا چې قیامت څنګه رامنځته کیږي ټوله نړۍ به یې وګوري. کوم ترهګر چې هغوی د سولې په موخه له غرونو راښکته کوي د هغوی لپاره داسې پلانونه لرم چې ښارونو او کوڅو کې به یوازې د وینو ویالې روانې وي. دا پولیس به هم وګوري. هغه وخت به وایي چې کاش جګړه غره کې پاتې وای. د استانبول کوڅو کې به د وینو ویالې روانې کم. هغوی به یوازې د ښار ترهګرو پسې ګرځي. ملګرو موږ هم په دې موده کې خدای آی خدایه ټولې جامې مې چټلې شوې. اندېښنه مه کوئ، نجیب عامر هم نن یا سبا له مخې لرې کوو، یعنې اندېښنې ته اړتیا نشته. په هر حال د خولې خوند مو خراب شو. زه خوایم لاړ به شو. لاړ به شو. ته څومره ښکلی یې. هوا ډیره سړه شوې. سپیانو ته باید یوه کوټه جوړه کړو. ته لاندې لاړ شه وګوره چې داسې کوم بل کار ته نشه او که نه. سمه ده ته دلته کښېنه. د دوی لاسونه خلاص کا. خو پیکاسو ویل چې و مې ویل خلاص یې کا. ښه سمه ده ښاغلی عاکفه. لاړ شه د باندې په تمه شه. تاسې به وږي یې واخلئ دا وخورئ چې سړیږي. موږ سره ولې داسې کوئ؟ موږ څه کړي دي؟ تاسې څه نه دي کړي پوهېږم. د اوس لپاره اړتیا هم داسې ده لږ څه نور هم وزغمئ. تاسې نور موږ دلته څومره ساتئ ها؟ که کومه ستونزه رامنځته نه شي نن شپه به خلاص شئ. خو لومړی باید هغه سند لاسته راوړو. اندېښنه مه کوئ تر څو چې زه دلته یم هېڅوک هم تاسې ته زیان نشي رسولی. له تا نه نن شپه یوه غوښتنه لرم. څه شوي؟ د بې نومه اتلانو په نوم باید یو کار وکړي. نجیب عامر باید ووژني. په لیوالتیا سره چیرته او څه وخت دا راته ووایه. زه بیا درته زنګ وهم. عاقب څنګه کم؟ اندېښنه مه کوه هغه به ما سره وي. آرامۍ سره خپل کار کولی شي. زه خپله ډله هم درلېږم. سمه ده زه په تمه یم. باور وکړه دې شېبې ته ډېره په تمه وم. چمتو ده ښاغلیه. دا ډله یاد نه ته ویسئ. په سمه توګه یې هغې ته تسلیمه کړئ. سمه ده ښاغلیه. عاقف چیرته دی؟ لږ مخکې راغی دننه دی. سمه ده ته هم دا اوس حرکت وکړه. او دارو موشه ماته نشته. پاتې نه شوه بخښنه غواړم. د صنعتکار نن شپه خلاصوو چمتو یې؟ البته. ویلې مې و چې تاسې ته به هېڅ زیان ونه رسیږي. نن شپه چې هغه سند لاسته راوړو تاسې خوشي کوو.
البته په دې شرط چې پولیسو ته ونه وایئ پوه شوئ که نه پوه شو بله ووایه ګوکمنه تورخان له کوره راووت بیا هماغه ځای ته راغی چاته په تمه دی هماغه موټر ورپسې راغی سمه ده ته د څارنې ته دوام ورکړه زه هم درځم عاکفه ماته یو مهم کار پیدا شو ته دوی باندې پام کوه وروسته به سره وګورو سمه ده په خیر لاړ شئ ها هغه دی راغله کلارا ووایه څه شوي پلار جانه سینما ته ځو که نه هو زویه ځو دا اکشني فلم هم شته اکشن څه کوو رومانټیک فلم ګورو والله زه خو یې منه زما په اند هم ښه دی له دې ښکاري چې موږ ټول به یوه رومانټیکه شپه ولرو د روباټانو فلم به وګورو یا روباټ نری له همدا اوس ته ماته ښکته خوب راغی والله امر صاحب زه به له رڼا سره لاړ شم دا دی رومانټیک فلم خو زموږ مخې ته دی نو بیا موږ ولې سینما ته ځو ها تاسې هم نجیبه وروره ښه سمه ده راځئ چې ځو ناوخته کېږي راځه چې ځو راځه راځه بیا هم هماغه موټر راغی بیا یې هم له ثابت سره ولیدل د هم دې لپاره تر دې ځایه راغلو څنګه کېدای شي دا رښتیا نشي کېدلی هغه سړی څوک دی په سترګو مې باور نشم کولی هغه خبره رښتیا ده کومه خبره رښتیا ده دا مرد ایوان دی تاسې ډاډه یئ امکان نه لري چې دا څېره هېره کړم دا مرد ایوان ده فلم کې څوک لوبېږي پوهېږې زه هم نه پوهېږم خو ویل کېږي دا فلم ډېر ښکلی دی ښه پلاره ټکټونه څوک اخلي ټکټونه به زما مېرمن اخلي ولې به یې اخلم د کور مشر خو ته یې زه به یې واخلم هنري خورې ښه ده چې ممدوحي واخلي ما ته انرژي واخله زه هم ګرمې پلی غواړم امر صاحب زموږ مشر یې تاسې مخکې شئ نه کېږي هر څه دې په ځان ومنل اوس خو چپه در باندې راغلې ده هله نو مهرباني وکړه زر ورځه ورځه ګرانه ورځه ښکلیه کلونه وروسته اوس هم هماغسې دی هیڅ نه دی بدل شوی ډېر تکړه سړی ښکاري د دې پر ځای چې زندان کې خوسا شي نور هم تکړه شوی او راوتله ټوله ورځ مو هڅه وکړه چې تاسو سره اړیکه ونیسو غونډه کې ډېرې مهمې خبرې وشوې دومره مهمې خبرې څه دي تورخانه نن شپه هغوی نجیب ته یوه لویه لومه ږدي
هم سند ترې اخلي او هم هغوی نجیب وژني. هر څنګه چې کېږي د دې کار مخه باید ونیسو. نجیب ته مو خبر ورکړی؟ په دې پوهیږو چې چیرته دی. لومړی مې وغوښته تا سره مشوره وکړم. همدا اوس خبر ورکړئ. سمه ده مشره. تورخانه، هغه خلک ډېر ګواښونکي دي. څوک خو به په تا شکمن شوي نه وي که نه؟ ما ته خو داسې څه نه ښکاري مشره. یوازې هغه پیکاس ډېر هوښیار ښکاري. همداسې ده. هغه ته ډېر پام کوه. خپل تر ټولو نږدې کس هم له شا په چاړه وهلی شي. په دې خبره ښه پوه شه. زه باید پیساګور ته لاړ شم او دا هر څه ورته ووایم. تم نجیب سره خبرې وکړه او د لیدو ځای ورته وټاکه. سند چې ما واخیست بیا نجیب سره څه وکړو؟ ما ټول چمتوالی نیولی. ټول به په بم والوزوو او ټوټې ټوټې به یې کړو. نجیب، ممدو، انصار او د هغه ټوله کورنۍ. عاکف ته به څه ووایو؟ پړه یې د بینو اتلانو په ډلې اچو. موږ ځان نه ښکېلوو. هو خو ووایا لږ څه مو تیز وغږاوه. هو که غواړې ورو به یې هم ته چېرته ګورې؟ فلم هلته دی. خیر دی. ته له فلم نه هم ښکلې یې. رښتیا وایې؟ خبرې مه کوئ. وبخئ وبخئ. نجیبه ویښ شه بیا ویده شوې؟ 15 دقیقې نورم وخت راکه ښځې. خدایه دلته د خوب لپاره راغلی یې؟ ښځې زه ځم چې مخ او لاس مې پرېمینځم. Raflar için. په آرامه خوبم نشم کولی. بد خبر دی. عادت شوی یم. دا موضوع مهمه ده. ژوند ته د ګواښ دی. موضوع خو زما پام را واړوه. اورم او هو واوره. له دې شیانو ځان ساته که نه نو ستونزه کې به اخته شي. او څه چې مې خوښېږي هغه نه نشم لرې کېدلی. ډېر ثابت فکر لري. نن شپه له معاملې وروسته تا ته لومک دی. پوهېږې په دې خبرې هېڅ حیران نه شوم. ښاغلی پیکاس راغلی. را دې شي. هر څه خلاص شو کنه؟ سند مو واخیسته؟ ښاغلیه اوس یو بل مهم خبر تاسې ته لرم. څه شوي؟ مرد ایوان مې په خپلو سترګو ولیده. دا ته څه وایې؟ چېرته؟ څه وخت؟ لږ مخکې. او بله دا چې له هغه سره څه پیکاسه؟ له هغه سره څه؟ له هغه سره تورخان هم و. څه دې وویل؟ تورخان د بېنومه اتلانو جاسوس دی. د بېنومه اتلانو ډلې مشر. څنګه چې تاسې اټکل کړی و مرد ایوان دی. تورخان مې وڅاره. یو پټ ځای کې یې له مرد ایوان سره وکتل. دومره وخت کې پوهېدلی هم نشم. لومړی درنه سند اخلي. هغوی داسې فکر کوي هغه سند د دې هېواد راتلونکي پورې اړه لري. دومره په اسانه یې نشي اخیستلی او دا غریب بنده هم دومره په اسانۍ سره خپل ځان هغوی ته نه تسلیموي. خبرې خو دې بیخي بل ډول دي. له دې نه ښکاري چې څه پلان لرې. ارامه اوسه. زه تل له ځان سره دویم پلان هم لرم. ډېر ښکلی رومانتیک فلم. نجیبه
دا پتا څه شوي لومړی پړاو ته هیڅ ونه لیده پرېږده نو ښځې نفري زموږ د لوبډلې ګول ونه منه سبق بیا هم هماغه خبرې خوله یادات شوې خورې بې وخه هغه ښځه ډېره تکړه وه که نه خو رښتیا وایي ډېره تکړه وه څه شوي امر صاحب خیرات دی یو مهم کار لرو همدا اوس باید لاړ شو دوی به څنګه شي الپر خو ورسره شته هغه خو اوس تکړه ځوان دی تاسو بیا څنګه پټې خبرې موږ ته کوئ یو مهم کار پیدا شو ښځې موږ باید لاړ شو په دې حالت کې ته رئیس کېږي ټول تا ته امانت سپارم خبر اوسې سمه ده پلاره بېغمه اوسه د لیدو په هیله د خدای په امان د سړي کار هیڅ نه خلاصېږي زه هم نه پوهېږم خوري راځه راځه زویه هغه څنګه ښکارېده ګیره ویښتان یې سپین شوي خو د تېرو کلونو هغه نور هم ځوان کړی ډېر تکړه ښکارېده یعنې زموږ منځ ته یې تورخان رالیږلی و دا د هغه لومړی چال و که نه موږ ته یې ډېر ځان نږدې کړی خو موږ څه کوو ها څه کوو موږ ویده یو هغه سړی څنګه نه دی مړ شوی بهر کې مو یو خطرناکه زندان ته ولېږه پیکاسا هغه سړی په هغه زندان کې څنګه ژوندی پاتې شو راته ووایه پیکاسا هغه څنګه ژوندی پاتې دی څنګه ارامه اوسئ ښاغلیه ارامه اوسئ اوس د ارامه اوسېدو وخت نه دی ښاغلیه تاسې ښه یئ ورک شه ښاغلیه د باندې وځه پیکاسا کوم کار دی چې نیم کې پرېښی و هغه سر ته ورسوه هغه بدمرغه سړی ژوندی دی تا نه به ډېر کلک غچ واخلم مار دیوانه تا به د خپل زویا کې په لاس ووژنم هر څه چمتو دي څه شوي دا ځل ته اندېښمن ښکاري کومه خبره نه ده هغوی هم راغله امنیت مو نیولی که نه نه غواړم ستونزه جوړه شي هر څه چمتو دي ما سره د ژمنه کړې وه چې په هغه سړي او کورنۍ به یې هېڅ هم نه کېږي مونږ چې کومه ژمنه وکړو ترسره کوو یې کیدای شي د بېنومه اتلانو ډله کوم پلان ولري ټول ډېر پام کوئ سمه ده امر مو پر ځای کېږي او غواړم هغه سړی او کورنۍ ووینم د دې ځای منظره خو ډېره ښکلې ده تاسې ښه یئ هو موږ ټول ښه یو هیله کوم موږ له دې ځایه بوځئ ډېر لږ وخت پاتې دی ودې لیدل دوی ښه دي اوس نو هغه سند راکړه راکړه ورکړه یې پیل کړه ستونزه نشته ما تاسو ته ویلي وو د نجیب امر لپاره د یو انسان ژوند له هر څه نه ډېر ارزښت لري کیدای شي د هغه د ضعف ټکی هم دا وي کومه ستونزه خو به نه وي که نه ملګرو نه ښاغلی هر څه د پلان له مخې مخته روان دي اوس نو ته یو مجرم یې په دې خو پوهېږې که په بازار کې دې مو ووینم نه دې پرېږدم ته څه فکر کوې ولې ماته سیوری وایې د دې لپاره چې شخصیت نه لري یا هم د دې لپاره چې تا ته د سړي ګمان نه کوي سندونه ها دا خلک دې ستا وي
زویا رامه اوسه هیر د نشي ته هم زما یې وروسته له دې چې ما ووینې بیا به وګورې چې چیرته تښتې سمه ده خوشحاله شوم مننه ډېره مننه پیکاسا باز خپل ځای ته رسیدلی ستا خبر ته په تمه یم سمه ده ته پوهېږې چې څه وکړې نه خطر نه خطا نه شي پوهه شوې ستاسې د لرې کېدو په تمه کېږم وروسته هغه موټر الوزوم سمه ده سمه ده ډېر ښه تاسې ولې دومره خاندئ خیرات دی والله هغوی ډېر کم عقل خلک دي عمر صاحب ته دې ژوندی اوسې دا خبره دې څنګه فکر ته شوي ماته هم ووایئ اوس به زما د نکاح شاهد بل څوک شي نجیب عامر هغه کسان ډېر ښه وغولول ښځې یعنې څنګه د هغه سندونه په ځای د ملا نصرالدین ټوکې مار کړې ته رښتیا وایې انصاره ته هېڅ اندېښنه مه کوه نجیب عامره عاقف وروسته له دې ماته امانت دی کلاس دی له ماشینه لرې نه کې دا ښکلې ځواني به دې خاورې شي حالا نو آفرین څنګه چې تاسې غوښتي وو هماغسې وشول سند مو پرته له ستونزې لاسته راوړه باید همداسې شوي وای زموږ کار د بېګناه کسانو وینه تویول نه دي حالات نه نوره څه ته په تمه یې سند مو واخیست ته یو ځل دا ماته راکړه دومره مو ورپسې منډې ووهلې یو ځل خو یې باید وګورم اتنا خبر نه دی راغلی تر اوسه خو باید نجیب وخته ټوټې ټوټې شوی وای هرومرو به کومه ستونزه وي هله موټر ته پورته شه راځه چې لاړ شو هلک څه به زموږ میلمانه شي زه تا پیژنم نوم دې ثابت دی بیا راته ونه وای چې ول دې لمړی راته ونه ویل پوه شوې ځان ته دې بلا جوړه کړه ستا مشر به وي په اجازه به دې زه ځواب ورکړم بلې ولې دې خپل کار ونه کړ ناڅاپه یو کار پیدا شو خو څنګه کار اتنا زما غږ اورې اتنا یو څه موده ستا غږ نشي اورېدلی پیکاسا ته نه څوک یې ثابت یم په یاد دې شوم ثابت ها راځئ چې لاړ شو که نه
د دې کار حسابي در سره کوم ستا سر په خپلو لاسونو پرې کوم ډېرې لویې خبرې مه کوه موږ سره داسې سر نشته چې پرې کړې هیڅ اندېښنه مه کوه تاسې ټول یو پیدا کوم او وژنم خپلو خبرو ته به وروسته دوام ورکړو ښکلې جلۍ زموږ په لاس کې ده بیا به درته زنګ ووهم پیسا ګردې سند ته په تمه دی سمه ده راځه چې ځو ورځه لومړی حق د ښځو دی بله نجیبه میرا مونږ خپل کار وکړو انصار او کورنۍ خوندې دي کوم کس خو بلته نه وي نه هر څه ډېر ښه و امیر صاحب د لومې خبره رښتیا نه وه یا به په وروستۍ شیبه کې کوم څه منځته راغلی وي پوه شوم او هو مننه چې ماته دې خبر راکړه هیله کوم نجیبه میرا تر کومه چې زموږ په واس کې وي ستاسې په خدمت کې یو تاسې ما چیرته بیایئ له تا نه یو څو پوښتنې کوو تاسې له ما نه هیڅ هم نشي اخیستلی نو بې ځایه ځان مې ستړي کوئ هغه به بیا وروسته وکړو د دې سترګې به تړئ څه کوې سمه ده غلی شه په خیر راغلی سند مو واخیسته هو وام واخیسته اغلی تاسې د عثمانیانو ژبه لوستلی شئ ما ډېرې زده کړې کړي د عثمانیانو په لیکه پوهېږم خو نجیب او انصار مو ونه شو وژلی ښاغلیه ولې بېنومه تالانو زموږ مخه ونیوله اتنا یې هم نیولې ده دا څنګه کېدی شي ته ولې خاندې ځکه چې ډېره جالبه ټوکه ده څه وایې د څه شي ټوکه د ملا نصرالدین ټوکه ده خدایا دا پاڼه د ارمنستان او ترکیې اړیکو پورې هیڅ اړه نه لري یوازې د ملا نصرالدین ټوکه ده کوم چا تاسو سره ډېره جالبه لوبه کړې په دې کار کې هم دوکه شول دا یو لوی رسالت دی هغه کسان په موږ باندې وهي یوه شیبه آرام اوسئ څنګه آرام اوسم پیسا ګوره څنګه غوښتل مو سند غلا کوي خو بریالي نه شوئ راکړه ورکړه مو وکړه انصار مو په خپلو لاسونو هغوی ته تسلیم کړ ته ولې خاندې عاکفت څه خبره ده د امر صاحب دې کار ته خاندم دا به هرومرو د هغه فکر وي یو متخصص راوغواړئ هغه دې دا سندونه وګوري سمه ده ښاغلیه نجیبه دا فکر دې څنګه مغزو ته راغی هغه فکر چې له سختیو وروسته د ښو ورځو په اړه وي له هغه فکر نه لوړ دی چې یوازې د سختو ورځو په اړه وي نجیبه مره هر څومره مننه چې وکم کمه ده ژوندی اوسئ زموږ ژوند مو وژغوره استغفرالله مونږ خپله دنده ترسره کړه ستاسې له برکته د دوه هېوادونو نږدېوالی به نور هم ډېر شي هر څومره چې دا بېوزلان ځان خوروي هماغومره په خټکې ښخېږي موږ به مو په اجازه لاړ شو کولی شئ چې لاړ شئ هله زویه موږ مناسبه وګڼله چې یو څه موده ستاسې ښه امنیت ونیسو دوه کسانه به تاسې سره ولیږو ډېره مننه څارنوال صاحب مننه کوم نجیب کاکا هیله کوم یوه شیبه دا نوره ستا شوه
ها د هغلي رښتیا ویلي دا سند ارمنستان او ترکیې سره هیڅ اړیکه نه لري دلته یوازې د ملا نصرالدین ټوکې لیکل شوي دا کار دلته نه ختمېږي ښاغلی پیساګوره خپلو بهرنیو ملګرو ته به هم د دې کار حساب ورکړي ستاسې د دې تېروتنې له امله به زموږ ارمني دیاسپورو ستونزې کې راګیر شي او هم به ستاسې لوبې چې زموږ له امکاناتو نه په ګټه اخیستلو مو سرته رسولي ستونزې سره مخامخ شي نور نو نه پوهېږم چې وروسته له دې به له کوم امکاناتو نه کار واخلئ تر څو د ترکیې په دولت فشار راوړئ پوه شوم چې ولې دلته داسې ستونزې کې راګیر یئ دومره بېکاره اوسېدو ته مو په کتو دا حالت لا کم دی څه چې موږ اورېدلي وو هغه رښتیا وختل د نجیب امر په څېر د انادولو غریب خلک اوس ستاسو په څېر لوړ نسب لرونکو کسانو سره حسابي کوي هم داسې ده که نه تاسو وګورئ اوس چې هر کار کوئ په خپله پکې بند پاتې کېږئ ښاغلی پیساګوره خپل حد کې مو اوسئ که ونه اوسو څه به وشي پیساګوره ما سره یې څوک داسې خبرې نشي کولی تاسې هم باید کار په سمه توګه ترسره کړی وای هیله کوم ارامه اوسئ ښاغلی اراده که غواړئ اوس خپل هوټل ته لاړ شئ موږ نه غواړو داسې خبرې وکړو چې وروسته پښیمانه شو همداسې نه ده راځه انجیلا چیزو یو کس در سره واخله او د عاکف کور ته ورشه د څه لپاره عاکف باید فکر وکړي چې ملکه بینو اتلانو تښتولې پوه شوم کور ګډوډ کا وروسته بیا عاکف ته زنګ ووهه ووایه چې ملکه له موږ سره ده حالا نو ورځه ته زموږ دې حالت ته وګوره په سمه لار روان یو بیا هم ټکر کوو هېڅ نه پوهېږم چې ولې ما نه غوښتل چې خپله ښه اړیکه داسې پای ته ورسوم خو ماته یې ډېر ارزښت نه درلوده زما خیالونه مو له منځه ویوړل کیدای شي ستا خیالونه به بې ځایه ول زه پوهېدم چې کومه ستونزه رامنځته شوې پوهېدم کله چې پیدا کو بیا پوهېږو پوه شوم مارسا تورخانه ملکه چیرته ده ته په ډېرو خبرو نه پوهېږې لاس دې لرې که ما خوشې که ارامه اوسه درته وایم